به دا دمه را جوړه کړو باقي کار به بیا وکړو وایي خدای ما توبه نو دومره بوټي به زه اوس بیا کښېنوم زه مړه زما په غاړه دي نو اوس به یې کښېنو دا دمه به ورته را جوړه کړو بیا به په قلاره دا کار وکړو هر طرف ګوري بوټي دي دا څه شی شو دا خلک نور څه کاروبار نه لري بس بوټي وکاره ونې وکاره دا خلک نور هېڅ کاروبار نه لري دا وګوره دا وګوره دا خلک نور څه کاروبار نه لري بس ټول ورځ بوټي دي او شیان دي وکاره نور هېڅ کاروبار نه لري د دې ونو څه ګټه دا بوټي خلک کري دا څه فایده دا هېڅ په درد نه خوري دا هسې بې فایدې کار دی یاره چې دا څوک ګوري پوه شي بوټي لاس کې نیولي څوک په پټي اوبه راتړي پوه شي څوک بوټي لاس کې نیولي بیلچې په اوږه یې روانې پټو خواته پوه شي دا څه فایده لري دا کارونه مېوې وکره یو شی وکره بل شی دا څه فایده د دې بله لاره پاتې چې دا کور ته لاړ شو بیلچې دا شیان راوالو دا ټول یو سر نه دې ته راوباسو دا څه ناپوهه خلک دي دا په هېڅ خبره نه پوهېږي دا زه باید پوه کړم دا باید ښه لارې سلام علیکم تاسې جوړ څه کار شروع کړی وروره دا خلک هسې بې ځایه بوټي کري لارو کې بس هر خواته ځي بس بوټي کرلي دا مېوې وکړي دا څه فایده پټیانو ته اوبه خوشي کړي بس هسې بې فایدې بله میله مې راځه چې دا ټول بوټي وباسو نو تاسو خبره چې د یو بوټي څخه انسان څونه فایده اخلي په یو بوټي باندې دهقان زموږ لپاره څونه خواري کوي شپه ورځ یوه کوي موږ لپاره ځمکې او د هېواد د ښکلا لپاره کار کوي د دې بوټي په واسطه موږ اکسیجن اخیستی شو د یو بوټي څخه انسانان ډېر اکسیجن اخلي تاسو د یو دهقان د خواري څخه خبرې چې د یو دهقان په دې څونه خواري کوي تاسو راشئ چې تاسو ته وښیم چې یو دهقان څونه خواري کوي خپل ټول ژوند یې په همدې لاره کړی چې تر څو زموږ هېوادوال ارام او ښه پاک اکسیجن ځان ته واخلي تاسو خپلو سترګو باندې وګورئ چې دهقان څومره خواري کوي د هغې ټول خواري او خپلو سترګو وای خدای پاکه که ترنم راته یادېږي راځه وبه یې کړم مړه هسې نه م کار د ستوماني وباسو وای قربان دې شمه زه بلد یم د لونو سره ته تش په پوله راته کښېنه یاره هی دا دهقاني دا ستړی ژوند ځان شی شو ځواني لاړم دې دهقانۍ کې اوبه ویې وړله خو زه خیر مړه مونږ یې ونه کړو څوک به یې وکړي وایي څوک به یې وکړي زه خیر دا مزې پکې شته مونږ ته خو ګټه کوي نورو خلکو ته هم ګټه کوي یو بوټی څونه خلکو ته ګټې رسوي دا تکلیفونه به یې مونږ په غاړه خپل هېواد ته خدمت دی واله که مونږ هم یو خدمت کوو څه ګپ خو نه دی دا هم یو خدمت دی مونږ خپل هېواد ته کوو خلک به بیا میوې خوري اوهو باغونه وي غټ غټ دهقانان ته وګوره څه ښایسته باغونه یې کرلي زه خو دا وړوکی دهقان یم انشاءالله غټ غټ دهقانان به مونږ نه جوړېږي
واقعیتا چې دا دهقان څومره زحمت او کوشش پې وباسي او موږ ته وګوره موږ راځو ته بوټي او دا پاڼې شیان تېش کوو دا صحیح کار نه دی نو تاسو خبر یاستئ نن د دهقان ورځ هم دی واقعا زه چې ځو که دا دهقان ورځ ونمانځو دهقان ته څه مبارکي ورکړو ستاینه وکړو سمه ده ما ودا سلام علیکم وعلیکم خیر راغلی خیر راغلی جوړ بخیر جوړ بخیر جوړ بخیر بخیر کنه بخیر راغلی څنګه را پیښ وکړه دا چې نن ستاسو ورځ دی د دهقان ورځ دی تاسو د دې هېواد لپاره ډېر بیا دهقان ورځ ده تاسو ډېر د دې هېواد لپاره ډېر خواري او زحمت کاږئ موږ ستاسو احسانمنده یو نو دهقان ورځ تاسو ته د مبارک وي خیر سي ډېره زیاته مننه تاسو نه ډېره مننه تاسو دې پر تکلیف وباسته راغلی مننه خیر ژوندی اجازه مو له تاسو ټول څخه نړۍ مننه زه هم په خپل وار سره چې زه یو دهقان په صفت لکه وړوکی دهقان یم نو په خپل وار سره زه ټولو دهقانانو ته مبارکي وایم د دې ورځې او بیا دا وینا ورته کوم یا دا پیغام ورته وړاندې کوم چې افغانستان هم په موږ حق لري که څوک یو رقم حق ادا کوي څوک د قلم په څوکه حق ادا کوي نو موږ هم د بوټو او د وطن د ښېرازۍ او سرسبزۍ په هغه کې حق ادا کوو نو ټولو دهقانانو سره زما هیله ده چې خپل کارونو ته دوام ورکړي لکه څنګه چې دوام ورکړی او دا ورځ دې بیا هم ډېره ډېره ورته مبارک وي